دا یاره واقعي دا شیطان سړی چې که نه که دی په دغه کې پرېوځي که نه د ځنکدن په وخت کې پرېوځي دی به بیا هم شیطانت کوي. زه دی به ځنکدن وخت کې که دله شیطان راغی دی به هغه وخت هم شیطاني کوي. او مونږ ته خبرې ګو نه هغه ټایم سره ښځې د ورغې د دې مالک دی ښځې ده زه خو ستا نوکر یم یو خبره درته کوم خو چې ګورې ما رسوا نه کې وایه نه نه ستا د پیدې خبره کوم که زما نوم اخلې که نه خبره اوټ کې نو بیا درته نه کومه نه نه وایه څنګه خاوند در باندې بله ښځه کوي ښځې ته خو چې دی خو د پنډه دي په ګولۍ دي وویشته ښځه چې دا زغمي چې بله ښځه پې وکړي نه ستا نه خبره ده هر څه زغمي خو که ته ورته د قصد مې چې ښځې دویمه ښځه کوم نو تی بیا تندي ته ګوره خبرې به هم در سره نه کوي یاره ښځې او دویمه ښځه لرې که خدای مې د کوټې د دشمن نه وساتي ښځه چې ته دا زغمي وی خاوند در باندې بله ښځه کوي ته څه خبرې ما ته پته نه ده کله چې ماسخوتن ناوخته راشي او د غرمې کله نی او کله سار وختي وځي خو دا خو هغه بلې ښځې له ځي که نه قصه پیسې جوړه کړې ده خو ګورې ښځې دا مې راته وایي چې ما به نه یادې زه خو ستا خیر خو یم ګوره دې شیطان له چلم ورځي خبره ده له داسې ډولۍ کې مزېداره خشته دومره یې دله خشته کې دننه شرابي لیبل پې د پاسه رپی ولګوي ته وایې دا خو پی دي دننه به منځ کې شراب ښه دا ته رښتیا وایې نو زه تا ته دروغ وایم چې ستا خدمت کوم ستا غلام نوکر نه یم خو ګورې زما نوم وانولي بس نه ما له کار ونه ښځه غریبه خفه شوه او چې دا چا په چا شک پیدا شي ټول نظر یې بیا خوی غریب چې به رښتیا چې د ماسخوتن ناوخته راغی دې غریبه یې وګوره که نه دا واقعي دا غلام ټیک وایي که چې د به سهار وختي ګوره که نه چې دا بېټیمه شو تا چې چا سره رواني هرې خبرې ته یې وله نظري هغه غریب اسې په لاره رواني دی وایي ګوره که نه ما ته تیز تیز وکتل هغه اسې چې ته مټ داسې اړقې ګوره که نه ما ته مټې وایي حالانکې هغه خوار ته خبر هم نه خوره دا شکونه زیاتېږي شیطان دا شکونه زیاتوي یاره دا شیطان دی لوی پالي فلام ورامي دی دا خلک یې غرق کړل بهر کیف وی څه به کوو هلکه دا به څه چل کېږي نه کې سپیکر چې ونه کې زه په دې علاقه کې یو تعویزګر دی هغه تعویز دله وکړم چې د اړه وله تور کړم د هغه بلې ښځې نه هله شا به کړ څه پیسې چې غواړي وی نه به دا چل کې چې د دې خاوند د دې غري نه به لږ ویښته را که د سر نه دې را پرې کړلم خیر دی ګیرې نه دې را وویستلم خو دا غري دا ویښته ډېر قیمتي دي دا یو دو درې ویښته ماله راکړه چې هغه تعویزګر له تعویز به وکړي ته تماشه کوه وړه بیا دې توري تا سره بیا ښه مینه پیدا شي ته به دې څنګه را پرې کوو وی دا خوا سانه ده خو چې کله وده شي نو چې اړه به راوالي یا قینچي او معمولي خو به ځان نه خبر هم یو دوه ویښته له کرپ ورکړه او بس مال یې راکړه زه پېښه زما کار پرې ښځه غریبه خو محتاجه ده اوس دې ته وګوره چې په ویښتو تعویز کول یاره خو مونږ هم ډېر سادهګان یو ځانکې سړی په تورې چرګې په وینه تعویز کوي په وینه تعویز جایز دی تعویز کې خو د خدای نوم لیکې نو د خدای نوم به په پلیت شي لیکې وینه خو پلیته را نجسه ده په پلیت شي څنګه تعویز کوې مونږ ډېر قمقل خلک یو هغه وایي توره چرګه راوله کله وي تور چیلې راوله زم چې دا تور کې څه چل دی دا تور چې مونږ یادو تور چیلې او توره چرګه دې کې څه چل دی د دې مقصد باندې ځان پوه کې دا چې ته یو تعویزګر و هغه له به خلک تعویزونه له تلل نو چې تعویزونه له ولاړل نو هغه به ورته وی توره چرګه راوله د هغې په وینه د تعویز لیکم دې غریب ببارو چې خدای توره چرګه خو ګور یو ویښته پکې یو بڼه پکې سپینه نه دا دا رقم یې را پیدا کړم چې بار به ووتل ته کې به ورته هغه د تعویزګر هغه سړی به ناست و څه یې درته ووې یاره یو تعویز را لیکې خو توره چرګه غواړي زم کلي ته توره چرګه به پیدا کوم نو وایي داسې کار دی غږ مه کوه ما سره شته زه به در باندې خرڅه کړم خو ګورې صیب ته غږ ونه کې اما منځ کې د صیب چرګه وه صیب خبر بیا خو راز فاش کېږي که نه سړي به ویل ډېره ښه ده غږ به نه کومه چې کلي ته ځم 200-300 مې کرۍ لګي او بیا تورې چرګې پسې ګرځم دا خو خله په اسانه په 200 په 300 والم خو چې شی میلو شي بیا یې ورکړه تعویزګر بابا له به یې وړه دا صاحب چرګه مې را پیدا کړه یاره دا خو یې لکه ښځه داسې وکړه دې کوټه کې پرېږده دلته داسې ګپ شپ لګوه زه به دې باندې تعویز کوم غریب به بار وایسته ده به سبق په تعویز ورکړه زه په مخه دې ښه چرګه به بیا هغه خپل شړي له ورکړه هغه چرګه به دروازې 10 ځله حلالېدله او 10 ځله به خرڅېده تور چیلې پیر بابا له او کاکا صاحب له خدای ته وګورئ خپلې پیسې که د سره ډېرې شوي او که ډېرې نی خیرات کې نو په جومات کې ولګوه په خپلو بچو لګوه په خپلو رشته دارانو غریبانانو یې تقسیم کا په خپل کلي ګاونډ کې مسکینانو له ورکړه دا څه کې په کوم طرف روان یې څوک به تعویز ولیکي ماشوم له به خپې ته واچوي هلکه تعویز کې که د خدای او د رسول نوم لیکلي
د خدای نوم مثلا لیکلی یا د قرآن الفاظ دی لیکلی یا د رسول الله حدیث دی لیکلی، نو دا خو د ظالمه د کفر کار وکړه چې هغه خپې تا چې د خپې سره لګي او ماشوم سره منډې وایي، دا خو ډېر لویه ګناه ده. څوک به څاروو ته تعویضونه اچوي. یو سړي مې تپوس وکړه هلکه څاروو ته تعویض دا خو سوټو پورې مری مږي او خپې مږي او غوجل کې ناست دي، دا خو د خدای د نوم غټه بېعزتي وکړه، بېادبي دې وکړه، د کفر کار دی، دا کافر شي په ظالمه. وایي نه موږ پکې د فرعون او شداد نومونه لیکو. پوره نو ما وی کې د فرعون او د شداد نوم سره لیکي د هغې باندې برکت حاصله، نو دا هم کفر دی چې د کافر د نوم برکت اخلي. او کوی چې نه دا څاروی به ترې ویرېږي نو هغه ته څه پته لګي چې دی کې د فرعون او د فرعون نوم ولا شل ځله لیکه د املا پورې ولا مګه د څاروي پورې ښه لکه د غولاد پورې مګه نو پی به زیات کړي. زمونږ قوم دا شیطان دی دلته وسوسې چې دا ولې دا په غلطو مونږ سر یو، ولې دا غلط کارونه مونږ کوو. ډوډۍ ولا دم کا خوله کې څاروي له ورکا، ګوړه ولا دم کا خوله کې ولا ورکا، ماشوم لا دا سیزونه کنجکې منجکې دا ماشومانو ته ما چوه. صحیح تعویض د شریعت مطابق ولا ولیکه، خیر دې غاړه کې ولا واچوه، ماشوم له غاړه کې واچوه، څاروي له ګوړه اوړه دم کا ولا ورکا، دا د فایدې خبر د خېټې ته بلال شو. نو دا زمونږ قمقلتوب پورې مې خبره کوله. څوک وایي د اوسۍ په سر مندله تعویض لیکم، اوسۍ راله پیدا کوم، اوسۍ راله کومې نه پیدا. نو دا غری دا ویښته ولا راوباس یو څو هغې وې زه دا خو اسانه شوه چې کله مې میړه وده شي یو کرپ په ورکړم یو د ویښته به ترې راکاږي. هلته لاړ هغه خاوند ته یې وې سړیه یو خبره درته کومه خو ګورې لکې به پټه ساتې، نیکه مې ډېر خیال ساتي او ګورې زما نو وایه ښځې دې بل چا سره تعلق جوړ کړی. څه دې ووې سړیه وایي زه کور کې خدمتګار نه یم، خو ګورې ستا د پیدې خبره کوم چې نه مونږ یاد نه کوې ور چل خو ورځي که نه. او نن لیکه سبا د بېغمکۍ دی هغه څنګه ځان ته لاره وارئ وجنې دې پرېږدي دی چېته هر ځای کې چې ګیر کړې خو په دا مازدیګر د لامله کوي وجنې دي. سړیه دا دې سوی ښځه نو ځان چې تره قصد ته اوده که او خرار شروع که چې پته راته ولګي. ما خو راته ووي ته ځان ته تماشه کوه چاړه به بل ود راغېشتي تېره کړې ده او هر وخت چې دی لالی دی یا دې په دا قانچه دی په دا مری کې در منډي پرېږدي دی نه. سړي وی ګور ما یاد نه کړي. سړی واقع چې هلکه ښځه خو قمقل شی خو دی کټ قسم له تورې ځان سره غلې غوندې کېښوده او د قصد ځان وده که خرارې شروع که هغه غریب یې خود پرې کړې هغه په ښه نیت راغله چې یو دوه ویښته به پرې کړم چې هغې را واخېسته خو چې دې مرۍ ته را نږدې کړه بس د سر راوچت کړه او غلام خو مې ټیک وایي دا خره چې پې کړې ومه که پې نوم خود بیا ځای لال کړې ومه تورې اوچته کړه شلق یې ورکه سر یې ته وغورځو چې ویې غورځاو د ورمنډه کړې هغه د ښځې وروڼو پسې راشئ خور یې دله مړه کړه مفتو کېدله وجه هسې بې څه یې مړه کړه. خو ګورې ما به نه یادوې هغې چې راغله وه خور یې ولیده چې د هغې نه خو وینې بېږي او تړتکې وایي لاسونه خپې ټوپونه وایي مفتو کې توره کې خو سړی هلته مردار کړه مړی د چغلۍ برکت دې ولید سړی هم لاړ او ښځه دا د چغلۍ دا امام غزالي رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلي دي احیاء علوم الدین څه من غلط خبره نه ده دومره خطرناک شی دی چغلي. او که ته وې چې د مړه خو هغه سړی مړ شو بل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کا. یو سړي شیطاني وکړ، یو سړي دروغ ووی، یو سړي چغلي وکړه. د دې شیطانۍ او د چغلۍ په برکت چې څومره مړي شو د دې چغلي خور او د شیطان په هغه مړو کې حصه ده. دا دې نه وایي چې د قتل ګناه شو نه جناب تا شیطانۍ کړې تا چغلي کړې ده د هغه قاتل چې څومره ګناه شوی ده دومره بس تام کېږي د هغه به هم کېږي خو دومره سره تم شریک. موږ ډېر داسې کوو موږ وایي دا ما خو مړې نه دی کړی هغه کړی نه نه ستا په شیطانتو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل دوه ټکي لکه عربی کې وي اقتل پښتو کې وایي مړ که دا پلان کې صرف اق لفظ وایي یا وي مړ وایي مړ نور ټکي ونه وایي دوه ټکي استعمال کی د دغه دوه ټکو والا سړي په تندي به د قیامت پر ورځ لیکلي آیس من رحمت الله دا پلان کې سړی د الله د رحمت نه ناامید. په یو موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دوه سیزونه دي که د چا دغه دوو سیزونو ذمواري واغشته من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین فخذیه یو هغه غوښه ده چې د دوو جامو په منځ کې ده او یو د انسان مخصوص اندام دی که د دې دواړو ذمواري چا واغشته چې دا به په ګناه کې او په نارواو کې
نہ استعمالی. رسول اللہ مبارک فرمائی ازمن له الجنہ دے سړي له د جنت ذمہواری ورکوم. نو د جبې واقعي ګناهونه ډېر خطرناک دي او چې سړی د جبې د ګناه نه ځان وساتي دا ډېر کامیاب انسان دی، جنتی انسان دی. د جبې په ګناهونو کې یوه ګناه غیبت دی، دویمه چغلی ده شیطانت، دریم دروغ دی. دروغ دونه خطرناک گناہ ده چې قرآن حکیم کې الله په دروغجنو لعنت ویلی دی، لعنت الله علی الکاذبین. او زمون علما لیکي چې کوم ځای قرآن او حدیثو کې د لعنت ذکر راشي په کومه ګناه نو دغه ګناه ته ګناه کبیره وی، او لعنت د خدای د رحمت نه لریوالی ته وی. نو معنی دا ده چې کوم خلق دروغجن دي الله وی چې پدی زما لعنت ته، یعنی دا با زما د رحمت نه لری وی. دومره خطرناک شی دی دروغ. او زمارونو چې کم سړی دروغ وی، حدیث پاک کې راځي چې یو انسان رښتیا وی او دی بیا رښتیا وی، وی الله ذوالجلال فرشتو ته حکم وکړي چې د دې سړي نوم د رښتونو په رجسٹر کې ولیکي. نو د خدای په نس چې کله دا انسان ذکر کیږي او فرشتې نوم اخلي نو فلان کې رښتونی سړی، فلان کې صادق. الله او د الله فرشتې په صادق او په رښتونی انسان نوم اخلي، دی لقب شو د خدای په نس. او چې کوم سړی دروغ وی یو ځل وی نو صبر ورته وکړي، نو چې بیا وی اخر دا دروغ د عادت وګرځي. الله سره چې کم د دروغجنو کتاب دی پاغه کې ول نوم ولیکي. یو کتاب الله سره د رښتونو دی، یو د دروغجنو. د دروغجنو پاغه لیست کې نوم راولي او بیا چې فرشتې یاد یا الله یادای نو په دروغجن یادای. څونه خطرناک خبره شو. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سړی دروغ وای د خلینا داسې بدبویي دي چې یو میل کې ته فرشتې تختی، میل کې دنه د خلی د بوی نه فرشتې نو درېږي لرې ته تختی. او دروغجن سړی په دنیا کې مرسوي، خلق په اعتماد نه کوي، مړ وي څه دروغجن دی. خزه په اعتماد نه ساتي وي دروغ وي، بچی په اعتماد نه ساتي، گاونډیان په یقین نه ساتي، د خلکو په نظر کې سپکی او د په څوک یقین ساتي. مشهور قصه د اسکول کتابونو کې یو ځل لیکلې وه، یو سړی ګډه چیلې به ساتلې، شیطان غوندې و. دا بعضې ماشوم او الک رواني شیطانی په دې ذهن کې پرتی. یو ځل یې چغې کړې خلکو ته، ای خلک راشه شرم خراغې او چیلې رانه تختوله. د کلي خلکو ډانګونه په لاس کې او ځنګل ته منډې کړې. شرمخصه شو د خندل، اسې خلکو له دوکه ورکړه، خلک یې په عذاب کړل. مطلب یې دا و چې دا د خلک مې په عذاب کړل او په خلکو مې کوته کې راوسته او یو شیطاني به وکړم، یو ټوقه مسخره به جوړه کړم، زه به مو خاندم، دا خلک به مو خاندي. شرمخونو خلق واپس رالل، سروازه پس پرشتیا شرمخ راغی او په ګډو چیلو یې ولا شروع کړه. د چغې کړه خلک شرمخ راغی، شابه راشه چغې وی خلک شابه مدد لراشه، چیلې مې برباد شوې. خلکو یې مړه مزه ولا د ابل دلی دروغ نه وي، اسې وکړولو. دا بیا شیطان دې دروغ وای، خپل شیطانی کې یو مونږ بیا کړه ورا کوي مزه ولا شرمخ ولا په چیلو کې ښه کارګزاري وکړه. دا سی ولا چیلې برابر کړ چې چې اخره کې خلق خبر شو چیلې ولا برباد کړي وي، ګړې ولا خړلې وي، سي زخمی کړي وي، بلا تاوانې ولا کړو. وی تاسو تما چغي والی مال رانلې نو یا بلو د دروغ ویلو مونږ ویګ نن بیا مغه دروغ وي. دا دروغجن سړي د دنیا تاوان. دنیا کې په خبره څوک یقین نه ساتي او اخرت کې د الله په نظام دروغجن سړي رسوا دی. او د خدای په هغه کتاب کې د نوم لیکل کېږي چې کم کتاب د الله د دروغجنو رجسٹر دی پاغه کې د نوم لیکل کېږي. په قیامت کې او په قبر کې او په دنیا کې به د دروغجن په نوم بدل کېږي. او چې سړی رښتیا وای نو په قبر کې او په قیامت کې او خدای فرشتي پرشتون انسان یادای. او خلق هم دنیا کې الکه یا سړی رښتون دی چې څه خبره کوي دی رښتیا وای، دی دروغ نه وای. خلک هم صفت کوي. نو دروغ لویه ګناه ده. مونږ دروغ سره وایو، دی لوایو چې که رښتیا ویم نو زما دا اجي صاحب برانه خفه شي. دروغ به ویم چې دی خفه نه شي. که رښتیا ویم دا ښځه به خفه شي، که رښتیا ویم بچي به خفه شي،
که رښتیا ویم دا مسلمان گاونډي به خفه شي. خرونو چې دروغ وی نو گاونډي دې خوشاله که، دوست دې خوشاله که، رشتہ دار دې خوشاله که، څوک خفه شو؟ الله خفه شو. نو الله خفه کې او بنده خوشاله. اقام عقل سکه سوچو کا الله خوشاله کا. رزق دا هغه پلاس کې دی، عزت دا هغه پلاس کې دی، ژوند دا هغه پلاس کې دی، مرګ دا هغه پلاس کې دی. نو بنده خوشاله الله خفه کې، او خيار هغه دی چې الله خوشاله کې بنده خپل کار کوي. بندم خوشاله ساته خو چې د الله او د بنده مقابله راشي بنده د خپل کار کوي، خپل رب به خوشالوم چې الله خوشاله شي. یاره دا بنده به خفه شي امداد به مې نه کوي، د الله امداد د ده نه ښه دی. یاره دا بنده مې بیا عزت او قدر نه کوي، د الله عزت د ده د عزت نه ښه دی. یو څو ځایونو کې خیر دی وي دروغ جایز دی ویلی شي. یو دا چې د دوو مسلمانانو په منځ کې جوړه کې ووایه پکې لږ شان دروغ، ولې که دروغ نه وی خو نوره زیاتېږي. یو لورشي بل لورشي، یو د یو بل وی بل د بل بد وی. نو که ته ورته داسې خبره وکړې چې ورو هغه خو در پسې کنځل کول او ډېر سخت خفه دی او ډېر بد در پسې وی، دروغ به وشي چېرې به مو نه شي. ده ته به خامخا وی نه نه خو ستا صفت کوي، هغه خو تا په ښه یادوي، د هغه له به بیا ځې یار ورته وی چې هغه زما دشمن دی مخالف دی، ستا بله صفت وکړو هغه ته ډېر خوښ یې، نه به هم خوشحاله شي جوړه به راشي. نو د دو مسلمانانو په منځ کې که سړی اوړنه راوړنه کوي او دروغ پکې وي په دې نیت چې د دواړو کور پې جوړ شي، نو دې ځای کې دروغ جایز دی. نمبر 1 دویم دروغ کم ځای جایز دی؟ د جهاد په میدان کې د دشمن مخ کې وی په هغې طرف حمله کوو، ښه دې طرف نه نه تاویږو، هلکه بلا ملګري مې را روان دي او دا دونه وسله مې را روانه ده چې په دشمن ستا روغ قایم شي. یا دروغ وی او دشمن ستا دا سکیم او سازش نه خبر نشي، دا خو ته ګټه کې اسلام له مسلمان له دین له دې کم جایز دی. دریم نمبر کم ځای جایز دی؟ محترمې ته بی بی ته دروغ وی، خیر دی تا ته وی دا شی راوړه په وس کې دی نشته، نو څه به کې؟ تا ته وی دا پلانکې شی راله راوړه او ستا په وس کې نشته چې ولی راوړې، نو که نه راوړې خو کور دی روانېږي. بیا خو تندي له دله 20 غوټې ورکړي، تندي را پړسولي، بالښت درته اچوي، تولی به درته واچوي، اوبه به دله راوړي، تندي به یې راته بوټ نیولي، نو څه به کې؟ خیر دی ورته ووایه، دروغ ورته ویلی شي. ښځې لاړمه تا چې کومه نمونه راته جامه خولې و پیدا مې نه کړی شو، خوند یې ونه کړ، وس کې دې نشته، هغه ځای کې ګورې دام بې ځایه دروغ به نه وی. داسې ځای کې دروغ ویلی شي چې ستا وس کې نشته، یا دا ښځه در باندې زیاتی قصې پسې بار کوي، دین ترې پې تاوان رسی، دنیا ترې پې تاوان رسی، بچو ترې پې تاوان رسی، یا قوم کې رسوا کېږي یا په محله کې رسوا کېږي، ښځه وی نه خامخا به کې. نو چې ستا دین ته تاوان دی او یا محله کې رسوا کېږي، عزت دې پې بربادېږي، خیر دی لږ دروغ ورته ووایه، کور به دین در وانېدو نه بچ شي او د رسوایۍ او د دیني نقصان نه به هم بچ پاتې شي. ګوره دې خبرې داسې مطلب نه دی چې کور به خامخا دروغ وی او تور باټینګن راله راوړه او ښه وي او پیسې هم درسره شته او ته وایې نه ما خو بازار کې وختل خو نشته هم دغه لاوڼو سره ګزاره کوه، نه داسې دروغ به نه وی، دا خو دې وس کې شته. یا هغې غریبې جامې نشته، شلېدلې جامې دي، یا یو جوړه جامې دي او واده له روانه ده او دویمه ده نه غواړي او ته وایې چې یاره زه خو وګرځېدم خو ښځې پیدا مې نه کړې، نه دا دروغ به نه وی، دا خو دې وس کې شته، دا خو د هغې حق دی. یو د ښځې حق دی دروغ به ورته نه وی، د ښځې ضرورت دی دروغ به ورته نه وی، د بچو د حق دی ډوډۍ جامه پکار ده دروغ به نه وی. دا ګورې مطلقه خبره نه ده، ښه مونږ یې مطلقه اخلو. دا په هغه ځای کې چې ستا د دین یا د دنیا رسوایي راځي، وس کې دي نی، دین ترې نقصان دی، شرمېږي پې، د ګناه مطالبه ډیمانډ نه کوي، یاره خیر دی ورته دروغ ووایه. دقه رنګې ښځه ده او خاوند ته داسې ډیمانډ کوي چې هغه د ښځې په وس کې نه ده، ښځه نشي پوره کولی، او یا مثلا د دین خلاف څه خبره ته غواړي، نو که ښځه هم داسې څه چل ول جوړ کړي چې ښځې ته خاوند ته دروغ ووایي، دا ولې دی دوو ته اجازت شو؟ په بعضې اوقاتو کې همیشه نه، ځکه کور پې روانېږي چې ښځې خاوند کور روان شو خو دوه خاندانونه تباه شو، منځ کې پکې بچي دي بچي تباه شو. دا دریو ځایونو کې جایز، د دې دریو ځایونو نه ما سوا به د دروغو نه ځان ساتئ. د ربی کریم صلی الله علیه وسلم سخت حکم دی دروغ بنوي، او د الله د کتاب سخت وینا ده چې څوک دروغجن دی په د الله لعنت دی.
خدای دې د دروغو نه وساتي. نمبر 1 دویم چغلي به نه کوي. چغلي خطرناک شی دی. چغلی کې ګوره دروغ هم شو. نمبر 1 یو دروغ شو. دویم څه شو؟ دو مسلمانان جنگولم شو. د دو مسلمانانو منځ کې فساد او فتنه پیدا کولم شو. بغض هم پکې پیدا شي، حسد هم پیدا شي، جګړه هم پیدا شي، قتل و قتال هم پکې وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی لا يدخل الجنة قطات، بل ځای کې راځي لا يدخل الجنة نمام، چغلی خور سړی به جنت ته نه ځي. الا بزی چې په جهنم کې الله په فرشتو اوډبای او دا ګناه ته اورځي او پاک صافي کی، الا به جنت ته ځي. امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب دی احیاء العلوم، احیاء علوم الدین، هغه یو واقع لیکلی دا. او امام غزالی ډیر لوی عالم تیر شوی دی. اوس هم چې څوک دی او عالم صفت کوي هلکه وایي غزالی الدهر، دا خدا خپل زمانه امام غزالی دی. ډیر لوی عالم، ډیر لوی د احادیثو د تفسیر د احکام شرعیو د فقه امام د تصوف، ډیر لوی بزرگ او ډیر لوی عالم تیر شوی دی د نبی علیہ السلام په امت کې. هغه خپل واقع لیکي. یو سړی بازار ته لاړ، یو مرۍ یې اغېسته. دکاندار نه تپوس وکړ دا مرۍ ډېر خشته مزېدار او مضبوط تکړه مرۍ، پخوا به غلامان خرڅېدل، په څو خرڅې؟ سړی خرڅونکی نیک سړی و. وی بالکل په دې پیسو خرڅوم. هلکه صاحب پکې شته؟ وی ده کې یو عیب دی، نور پکې سم عیب نشته. د کار خشین تندر دی، ښه تکړه دی او خشتم ښه ښکلی دی، تابعدار هم دی چې کمې خبرې لېږم په یو منډه ځي، بیماري هم پکې نشته. د مرۍ دغه عیب دی چې بیمار یا تېښته را تېښته کوي، تښتیم نه، تښتېدل هم پکې نشته. زما پوره تابعدار دی. یو عیب پکې دی، هغه دا چې چغلي خور دی. زما وروڼو د شریعت مسله زده کې چې یو سړی یو شی خرڅوي عیب به یې ښیي چې ده کې دا عیب دی، او چې عیب یې ونه ښو ګناه وګټله. بیا د عیب نه پس که هغه سړی اخیستونکي اخلي وادي اخلي که نه اخلي نه دی اخلي، عیب به دې ښیي. رسول الله مبارک فرمایي چې چا اخیستونکي او خرڅونکي د خپل شي عیب بیان نه که، د ده د دې اخیستلو کې او په دې خرڅولو کې به الله خیر او برکت نېږدي، برکت به پکې نه. او که چا عیب بیان که چې یاره که زما دې شي کې دا عیب دی، نو الله به د ده په دې شي کې خیر او برکت واچوي. برکت خو لوی شی دی ګور. دا د نبی علیہ السلام مبارک حدیث دی، بخاری شریف کې حدیث دی. من کتما هغه اخیستونکي خرڅونکي چې کتمان یعنی عیب پټ که، محقت برکت بیعهما، د بیع او د خرڅولو برکت به ختم. فان بینا که عیب بیان که، وصدقا او یو بل ته رښتیا خبره وکړه، بورک لهما فی بیعهما، د دواړو په دې اخیستلو خرڅولو کې به الله برکت پیدا کړي. پلس د شی خرڅ که عیب دی خو په لږ دې خرڅ که، دې لسو نه به الله درته د 100,000 روپو کار برابر کړي. او که دروغ دی او عیبجن شی دې خرڅ کو، په 100 دې خرڅ کړه 10 روپو شی، دا به دنه په داسې سوړو دي چې ته به هم پکې پریشان او پیسې هم دنه لاړې شي. دا خو زه نه یم، رسول الله مبارک فرمایي عیب به ښیي. ګورې داسې به نه کړي. نن سبا خو زه حیران یم، په خدای یقین کوه عیبجن څیزونه د عیب نه ډک څیزونه در باندې په ګرانه خرڅوي. ما بل ورځ یو ځای کې سودا کړل، نن یې 4مه 5مه ورځ. یو شاګرد مې دی، شاګرد د حدیثو شاګرد مې دی، د هغه د زوی دوکان ښې پېژندم. سودا مې ته واغی چې کور ته مې ټول څښا څیزونه راکړل. نو څه کوې ورته؟ ټول خدای پاک په چا اعتماد کې. یاد ساته دکاندار طبقه تاسو ته خصوصا وي چې یو ګاک د باندې اعتماد وکړي، اعتماد چې مال دا شی راکا، نو بیا به د ګاک چې اعتماد در باندې وکړو نو ښه شی به ورکړي. که عیبجن وی دی کې دا عیب، او چې ګاک ته باندې اعتماد وکړه نو د بازار نرخ نه ګران به قطعا نه ورکړي، پته یقین اعتماد وکړه. او که بیا موله ګران ورکړي نو ګناه کې. بعضې وخت کې سړی جوړه نه شي کولی، حیا ورځي، او په دکاندار اعتماد وکړي. دکاندار وي راشه جوړه نه شي کولی، سټ کې وله مضبوط ډک ورکړه چې ښې ډېرې پیسې دې وګټې، وګټه خو آرام دې وګټل، بیا به دله راضي هم نه دا سړی. اوس ماله قسم هم راکړه بیا به په هغه طرف نه ورځو. ته پیدا شوه 2-3 روپۍ رانه وګټلې، خو بیا نورې نه ګټي که نور کله خو مې سودا کول، اوس به ترې نه کوم. هسې یو مثال مې دله درکړو. نو عیب به بیانې، خامخا به ذکر کې. رسول الله مبارک یو ځای کې بازار ګرځېده، غنم خرڅېدل. غنم چې وکتله لاس مبارک یې پکې ومنډه، لاندې لامدو بره اوچو. هلکه دا ولې؟ وی صاحب باران پې شوی دی. باران د پاسه کېږي او که لاندې کېږي؟ باران کېده د پاسه نه لاندې لامدو.
دا دوکه به نه کوي، بالکل قطعا دا ګناه ده. حلاله ګټه ته ګوره په لږ کې به ډېر خیر او برکت وي، او چې حرامه دې ډېره وګټله دا به درنه په داسې لار وځي چې خفه به مې او درنه به ځي. نو هغه سړی ورته وایي چې دا غلام دا مړی خو خرڅوم خو دی چغلي خور دا مړوي دا پوټې خبره ده. خدمت تکړه وي نور خو داسې دی چې زمری دی، ښه زبردست کار کوي، خبره هم مني او ښه تکړه خشتار څه وایي دا پوټې خبره ده. دا هېڅ عیب نه دی، نقصان نه دی، ډېره ښه ده. ما عیب بیان کو ذریعه سره اخلې واخله بیا ته کور ته. زمارونو هر څه برو خو عادت نه برو، خوی نه بدلیږي. دا یاد ساته. رسول الله مبارک فرمایي اذا سمعتم بجبل زل عن مکانه، که دا موردل چې غر د خپل ځای نه وړقېده فصدقوه، دا خبره ومنئ. خو که دا موردل چې یو سړی د خپل خوی نه واوړېد دا مه منئ. غر به د ځای نه وړقي، خوی انسان د خوی نه نه لقي. پته وایي چې د خوی نه انسان نه لقي، نو بیا د پیغمبر د راتلو مقصد څه شو؟ دا د مولیانو او تقریرونو فایده څه شوه؟ بیا د قرآن فایده څه شوه؟ ځکه الله خو نبی علیه السلام فرمایي بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه خو دې له راغلی یم چې خلکو ته ښه خوی وښیم. او خوی چې بدلېږي نه بیا څه فایده شوه؟ نه خوی بدلېږي نه، خو خوی نیکۍ طرف ته مایل کیدی شي. حضرت عمر بهادر و بهادری پکې وه، دا بهادري خوی ولا بدلولی نه شي، خو صرف دونه فایده حاصله شوه چې هغه بهادري به د اسلام نه مخکې د کفر دپاره استعمالوله، اوس به هغه بهادري د مسلمانۍ دپاره استعمالوي. حضرت عثمان غنی سخیو، نو دا سخا والا خوی ته ختم نشو د اسلام نه پس، خو هغه سخا به مخکې د بوتانو دپاره استعمالوله، اوس به د الله او د رسول دپاره استعمالوي. نو خوی ختمیږي نه بدلیږي. یعنی څه دا خوی د یو طرف نه بل طرف ته راړولی شي. زمونږ دا محنت د پیغمبر محنت دی چې دا خوی ولا دا جذبات به وي، دا غصه به هم وي، او دا سخا به هم وي، او دا تیزی به هم وي، خو دا به مونږ داسې راړو چې د دنیا دپاره نه د الله دپاره شي، د نیکۍ دپاره شي، د ګناه دپاره نه شي. خوی چېرته بدلېږي؟ کور ته یې راوسته، هغه چغلي خو پکې و، هغه صفت خو هغه کې و، کار به یې ښه کوه.